هر قول هر عمل د محترم امام الانبیاء امام الانبیاء نبی اکرم د محترم امام الانبیاء نبی اکرم د محترم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د ننګرهار ملي تلویزیون او رادیو ډیرو زیاتو عزتمنو کتونکو او اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی جل جلاله دې وکړي چې تاسې ټول جوړ روغ خوشحاله په خپلو ورځنیو چارو کې بریالي او خپلو دغو مبارکو درسونو ته متوجه وي. عزتمنو مسلمانانو، موږ نن د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم د مبارکو درسونو د سلسلې نه اتیایم درس دی. الحمدلله 9 درسونه موږ او تاسې مخکې اوریدلی دي. نن اتیایم درس شروع کیږي. زه د دې لپاره چې بعضې کتونکو یا د اوریدونکو په ذهن کې څه سوال پیدا نشي او یا مثلا تشویش ورته عارض نشي، د هغې د رفع کولو لپاره یوه خبره کول غواړم. موږ د دې درسونو سلسله چې د مسلمانانو په داسې ترتیب باندې شروع ده چې هر کله موږ هر شلم درس ته رسیږو، هر شلم درس ته، نو موږ بیا د تیرو 19 درسونو خلاصه په شلم درس کې چې دی که نه اوریدونکو ته وړاندې کوو، د دې لپاره چې کوم اوریدونکي کومه ورځ درس یې نه اوریدلی یا مثلا مصروف شوي وي یا پې پوه شوي نه وي فرضاً، یا نور ډېر مشکلات دي، ډېر زیات مشکلات دي، الله تعالی جل جلاله دې ټول حل کړي. نو د هغې د تلافۍ دپاره یا د هغې د رفع کولو دپاره، د هغې د جبرې دپاره موږ دا کار کوو چې هر شلم درس راځي د تیرو 19 درسونو خلاصه پکې د خپلو اوریدونکو مسلمانانو ته وړاندې کوو. لکه مثلا 19 درسونه چې کله لوستل شوي او ورول شوي دي، نو شلم چې دی د 19 خلاصه ده، 40م ته چې رسیږو بیا د 19 خلاصه ده، 80م ته همدغسې. اوس موږ او تاسې الحمدلله اتیایم درس ته راورسېدو. اتیایم درس کې د موږ کار دا دی د خپل معمول مطابق چې دغه د 1 درس نه نیولې تر 9 درس پورې چې موږ څونه درسونه ویلي، د هغو فقط لنډ ډول باندې یو څه معلومات اوریدونکو ته وړاندې کوو او کتونکو ته وړاندې کوو چې دوی ورباندې پوه شي چې په دې درسونو کې څه راغلي. او د ټول درس بیان چې دی که نه هغه ممکن نه دی، هغه نه کوو. او نور به بیا که د الله جل جلاله رضا وي نو یو اتیایم درس چې کله شروع کیږي بیا به هغه د 9 درس اخر ته چې رسېدلي د هغې نه به بیا یو اتیایم درس باندې انشاءالله پیل کوو. درسونه په دغه ډول باندې روان وي. هر څوک چې دې درسونو ته په متواتر ډول باندې بلا ناغه متوجه وي، زه فکر کوم ډېر معلومات به لاسته راوړي او الله تعالی جل جلاله چې دی که نه ډېر اجر به هم ورته ورکړي او خپل ژوند د د د کورنۍ د غړو، د کلي د ټولنې که چېرته دی هلې ځلې وکړي، کوشش وکړي او دې سره برابر کړي، نو فکر کوم چې الله تعالی جل جلاله به په دنیا او آخرت کامیاب کړي. والله دې موږ ټولو ته توفیق راکړي چې د خپل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سیرت او صورت خپل کړو. مسلمانانو،
د همدغه اصولو مطابق چې ما درته ویلې 1/8 درس د مونږ چې وو 1/8 درس د هغې عنوان و حبشې ته د مسلمانانو دویم هجرت. په هغې درس کې مونږ په پوره ډول باندې د هغو مسلمانانو چې هغوی حبشې ته هجرت کړی دی هغه بیان مونږ کړی دی. هغه ټول زه اعاده کوم نه، فقط په لنډ ډول باندې تاسې په حضور کې داسې عرض کول غواړم مسلمانانو. اوله دفعه چې مسلمانان لاړه حبشې ته هجرت وکړي نو هغه لږ کسان وو، 14 کسان برابرېده. نو د مونږ د سیرت علما د دین علما چې دي که نه هغوی وی چې هغو فقط 2 میاشتې تېرې کړې، 2 میاشتې تنها 2 میاشتې چې دي که نه هغه په حبشه کې پاتې شو، حبشه کې. او وروسته چې دی دوی ته یو خبر ورسېدو چې عمر رضی الله تعالی عنه چې دی که نه مسلمان شوی دی، عمر رضی الله تعالی عنه، او د کافرانو یا د مشرکانو چې مسلمانانو سره کوم مشکل وو هغوی ته عذابونه ورکول، کړاوونه ورکول، دښمني ورسره کوله، مخالفت یې ورسره و، هغه اوس ختم شوی. صلح چې ده که نه رامنځته شوې ده، اوس مسلمانان هلته په ډار باندې یا په ویره باندې ژوند نه کوي. دوی مسلمانان چې کله دا خبره واورېده نو دوی د حبشې نه بېرته را روان شو مکې معظمې ته. خو دې باره کې چې ده مختلف روایات چې دي که نه راغلي دي، مختلف روایات راغلي دي چې هغوی چې دلته مطلب را ورسېده ټول راغله که نه لږ راغله، ټول راغلي که لږ راغلي. ځینې علما چې دي که نه ځینې علما د مونږ وی ټول رانغله. ځینې کسان چې د مکې معظمې ته داخل شو، ځینې کسان حبشه کې هملته پاتې وو، او ځینې کسان چې دي که نه د مکې نه بهر په یو ځای کې دیره شو او ویې ویلې چې یاره مونږ حالات وګورو، د حالاتو نه خبر شو چې واقعیت اصلا څه دی. مونږ په دې باندې باید ځان پوه کړو چې دا خبر چې مونږ ته رسېدلی دا صحیح دی که نه دی. نو هغوی چې کله معلومات وکړه خبره دروغ وه، خبره صحیح نه وه. دغه خبره چې د عمر رضی الله تعالی عنه د مسلمانۍ وه او یا مثلا د دې خلکو سره د کافرانو سره د مشرکینو سره د مسلمانانو د سولې خبره وه، هغې خبرې واقعیت نه لرلو، دروغ وه. نو دوی نورم د کړاوونو سره مخامخ شو، نورم تکلیفونو سره مخامخ شو. دوی د مونږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او هغه نه چې دا که نه بیا د تللو اجازه وغوښتله چې مونږ حبشې ته لاړ شو. او د مونږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم چې دی که نه دوی ته اجازه ورکړه، ورته ویې ویلې چې بس تاسې حبشې ته لاړ شئ. نو دا دفعه چې دی دې دفعه کې مسلمانانو دوی چې کله روان شو د دې ځای نه، دا دفعه هغه تعداد نه و. ما تاسې ته وویلې چې مخکې دفعه اوله دفعه چې کله هجرت کېدو نو 14 کسان وو، 14. خو دې دفعه کې چې دی که نه پوره 100 کسان برابر شو، 100 کسان، 2 پکې نارینه وو، 2 او 18 چې دی که نه ښځې پکې. دوی د دې ځای روان شو او حبشې ته مطلب ځان ورسولو، حبشې ته ځان ورسولو. او هلته چې دی په همغه ډول باندې لکه څنګه چې اول نه پناه ورکړه شوې وه او اول نه چې دی که نه کوم اهمیت دوی ته ورکړه شوی، په همغه ډول باندې زندګي چې ده که نه زندګي دوی هملته غوره کړله، څه مشکل ورته نه و. 2/8 درس کې چې حبشې ته دوی هلته لاړ وو د قریشو د دسیسې په نامه باندې د مهاجرینو په ضد د قریشو دسیسه. دا 2/8 درس مونږ په دې باره کې چې دا که نه پوره بیان کړی دی چې دوی کله په دې باندې خبر شو چې مونږ د مهاجرینو مخنیوی ونه کړی شو، هغه مسلمانان چې هغوی حبشې ته تله د هغوی مخه مو ونه نیولی شوه. نو مونږ باید اوس هلته چې دی که نه کومه دسیسه جوړه کړو او د هغې پاچا نجاشي پاچا ذهن چې دی واړو د دې لپاره چې د هغې ځینې روکاږي. نو هغه دسیسه چې ده که نه کوم ډول چې دوی جوړه کړې وه، کوم ډول چې وه،
او یا مثلا دوی چې د هغوی په مقابل کې کومې خبرې کړې وي یا مثلا پاچا ته یې کړې وي، پاچا چې د هغوی په مقابل کې کومې خبرې کړې وي، نو هغه موږ په دغې درس کې بیان کړه. 2 نفره سفیران، 2 نفره نمایندګان چې یو عمر بن العاص او دویم چې د عبدالله ابن ابي ربيعه، دا دواړه ډېر هوښیار کسان وو، ډېر زیرک کسان وو. دی چې د نمایندګانو په ډول باندې هلته ولېږل، ځکه هر څوک چې هر ځای ته مسلمانان نماینده لیږي، که خپل وطن کې او بالخصوص په دې وطن کې خو بیخي چې په دې وطن ته څوک لیږي، بهر ته یې لیږي، نو هغه به داسې نفر ولیږي چې هغه د دغې خلکو یا د دې مملکت یا د دې ډلې مکمل ډول باندې اخلاص سره نمایندګي وکړي هغې ځای کې. نو دا دواړه چې وکنه دا ډېر هوښیار خلک وو. نو دوی چې د سفیرانو په ډول باندې هلته لاړ نجاشي دربار ته، او د سیرت کتابونو کې دا هم لیکلي چې واجد دوی لا نړ هدیې او تحفې زخته ډېرې راوړې وي، ډېرې زیاتې هدیې او تحفې چې دي که نه دا هم راوړې وي چې هغه درباریانو ته هم ورکړي، درباري وزیران مشاورین چې هغه د نجاشي په دربار کې وو، په نجاشي باندې اثر وو، چې هغو ته یې ورکړي، د نجاشي ذهن واړوي. او دا خو لا څه کوي د سیرت ډېرو کتابونو کې مسلمانانو دا لیکل شوي چې خپله نجاشي ته هم هدیې او تحفې وړوي چې هغه ته هم ورکړي او ور هم کړي ورته. او د هغې خلکو ذهن چې دی که نه داسې اړولی وو. عمر بن العاص ډېر هوښیار سړی وو، دا په دیني کتابونو کې نوم راغلي، وروسته بیا مسلمان شو. د ډېر زیات زیرک سړی وو. نو ده په خبرو کې ورته ویلې چې دغه خلک چې دا دلته راغلي تا ته دا بیرته موږ سره ولېږه چې خپل وطن ته لاړ شي، دوی اصلاح چې ده که نه هغه خلک هلته کولی شي. د پلار دین یې پرېښی او د نیکونو دین یې پرېښی او د وطن د خلکو سره مخالفت دی دا او دا خو ډېرې خبرې داسې خبرې وکړي چې نجاشي د هغوی په ضد باندې ودرېي او پالیسي داسې برابره کړي چې دا خلک د دې وطن نه وکوي. ځکه تحفې یې اخیستې وي، خو نجاشي خو ډېر زیات هوښیار سړی او بیان مخکې کړی دی چې هغه ورته وایي چې داسې نه کېږي چې زه خبره وانه ورم د هغوی خبره زه وانه ورم او زه سمدستي دوی وکاږم، دا کار زه نه کوم. زه به خامخا د هغوی نه معلومات اخلم، د هغوی نه به پوښتنه کوم چې هغوی څه وایي. او په دې څو درسونو کې چې دی که نه دا مسله همداسې روانه وه تر دې پورې چې هغه یې راوغوښته او د هغوی نماینده چې و مشر چې و چې هغه وټاکلو جعفر رضی الله تعالی عنه د علي صاحب ورور د ابوطالب زوی، دا ډېر هوښیار سړی و، ډېر زیات هوښیار، ډېر تکړه او زړور سړی و. نو هغه ته یې وویلې چې ته چې مطلب هلته خبرې کوي بیا به څه وایي؟ نو جعفر رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې رښتیا به وایم، زه به رښتیا هم چې هر څه کېږي هغه به کېږي. او الله تعالی جل جلاله چې د همسې رښتیا خیر پکې واچولو او د ټولو په اتفاق ورته وویلې چې تا خبره ټیک ده، رښتیا ووایه چې شی چې کېږي هغه به کېږي. نو هغه چې کله رښتیا وویلې نو بیا په دې خلکو باندې چې دی که نه ډېر زیات اثر یې وکړی، بې درکه زیات اثر یې ورباندې وکړی. نو د دې وجه نه درې درس چې مسلمانانو د موږ دا و چې عمر بن العاص او جعفر رضی الله تعالی عنه چې کومه مکالمه کړې وه، کوم بحث یې کړی و، یعنې عمر بن العاص په دوی باندې اعتراض کولو، الله تعالی جل جلاله دې نه کوي د دوی بدي بیانوله، او جعفر رضی الله تعالی عنه چې دی که نه جواب ورته ویلی. په دې مکالمه کې پروردګار عالم جل جلاله عمر بن العاص سره د خپل بل انډیوال چې عبدالله ابن ابي ربيعه و دی ناکام کړ، دی د خجالت سره مخامخ کړه، هغه ته الله تعالی جل جلاله کامیابي ورکړه. ځکه حق په ځای کې کامیابیږي او رښتیا چې د رښتیا یې تل دپاره کامیابۍ ته رسېدلي دي. د رښتیا په مقابل کې دروغ، خدعه، دوکه دا بیخي نه کامیابیږي. نو بیا عمر بن العاص بله پالیسي جوړه کړه، خپل انډیوال ته ویې ملګري ته یې ویلې چې زه سبا داسې خبره کوم چې دوی بیخ وکاږم. نجاشي هغه ورته ویې چې مه کوه، ګوره عبدالله ابن ابي ربيعه ورته ویې چې مه کوه دا کار مه کوه، دا زموږ د وطن خلک دي، اوس خیر دی خو چې دلته راغلي دي دوی په ضد باندې دغسې خبرې چې دي که نه خرابې خبرې نه دي په کار چې ته نجاشي دوی په ضد باندې راوپارې، مه کوه دغسې خبرې. خو هغه خبره ونه منله، نه کوم. نو سبا یې ورته وویل چې دا خو د عیسی علیه السلام په باره کې چې دی ډېرې زیاتې داسې خبرې کوي او داسې کوي، یعنې هغه داسې فکر و چې عیسی علیه السلام ته خو عیسویان چې دی که نه خدای وي العیاذ بالله د الوهیت درجه ورته ورکړې ده. نو موږ ووایو چې د الوهیت د درجې نه مسلمانان کم بولي، دا عیسوي پاچا چې دی نصرانی پاچا نجاشي دا به په غوسه شي، دا به جذبه کې راشي، دا به جذبه کې راشي، نو دا خلک به راوشړي. کله چې هغه دا خبره واورېده ویل چې بس دغه نه پوښتنه وکړو
مهاجرین پوښتنه وکړو مهاجرین بیا راغله دویمه دفعه اوله دفعه خو مکالمه و د دوی په منځ کې دویمه دفعه بیا دربار ته راغله دربار ته چې راغله نو نجاشي ته پوښتنه وکړه چې تاسې د عیسی علیه السلام باره کې څه وایي نو هغه پوره خبره ورته وکړه چې د الله تعالی جل جلاله بنده دی د الله تعالی رسول و او د یوې پاکې ښځې چې هغه مریم رضی الله تعالی عنها و د هغې بچی دی بس پاکه مېرمن او رسول د الله جل جلاله بنده د الوهیت نه خو مطلب ښکته کړه شو ځکه د الله درجه خو انسان ته نه ورکول کېږي هېڅ مخلوق ته نه ورکول کېږي الله خو یو دی بل څه خو الله جوړېدی نه شي نو چې کله دا خبرې وکړې هغه یو خلک یې راواخیستو د ځمکې نه نجاشي پاچا هوښیار سړی و هغه هم خلک یې راواخیستو وي په الله جل جلاله قسم دی چې تا کوم خبرې وکړې د خلک په اندازه باندې هم دی د دې نه زیات نه دی نو په دې وخت کې عمر بن العاص او عبدالله ابن ربيعه ته دویم ځل الله تعالی جل جلاله ناکامي چې د ورته برخه کړه او د سیرت ډېر کتابونه چې دا کنه د لیکي وی دا بطارقه چې ورسره وو درباریان چې ورسره وو علما چې ورسره وو هر چا چې تحفې اخیستې وي هغوی ته چې تحفې بیرته ورته ورکوي تحفې ورته بیرته ورکوي چې ځان سره یې ویسي وی روایاتو کې راغلي وي تحفې په شا وي د دواړو هغه تحفې چې د مکې معظمې نه راوړې وي هغه یې بیرته په شا کړې ورته او مکې ته راستانه ناکام خایب او خاسر الله تعالی جل جلاله د حبشې نه دوی راستانه کړو او هغوی ته یې ویلې هغوی ته انتم سیوم فی الارض تاسې دلته په امن یې بس په امن سره زندگی کوئ الله تعالی جل جلاله چې دی که نه پراخه د خیر زندگی د مسلمانانو ته په هغې ځای کې نصیب کړه مسلمانانو پنځه شپېتم او شپږ شپېتم درس کې موږ دا ویلي وو چې دوه نفره نور مسلمانان هم ډېر زیات اوسېده خو دوه نفره چې مسلمانان نه وو یو حمزه رضی الله تعالی عنه چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورور مو رضاعي ورور او تریم وو دی مسلمان شو او بل چې دی عمر رضی الله تعالی عنه مسلمان شو په پنځه شپېته او شپږ شپېته درس کې مونږ دې باره کې چې دی که نه بیان کړی دی چې دوی څنګه مسلمانان شو د الله تعالی جل جلاله کار دی چې کله پروردګار عالم جل جلاله د یو کار کولو اراده وکړي چې دا وشي د هغې دپاره بیا زمینه هم دی برابره کړي همدغه حمزه او همدغه عمر چې دواړه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سرسخته دښمنان وو یعنی مطلب دا دی چې کومک یې ورسره نه کوو دښمني ورسره کوله داسې زمینه الله تعالی جل جلاله برابره کړه چې یوه ورځ ټول درس خو نه تکراریږي خو یوه ورځ فقط چې اشاري ډول باندې زه تاسې په حضور کې عرض کړم یوه ورځ چې دی که نه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ځای کې موجود و او ابو جهل راغی ابو جهل چې راغی اوله دفعه دته چې دی ډېرې سپکې او سپورې وویلې او زموږ پیغمبر خو ډېر اخلاقي سړی و د سپکو سپورو ځواب چې دی په سپکو سپورو باندې هېڅکله هغه نه دی ویلی ځکه هغه ډېر زیات اخلاقي انسان و د هغې نه وروسته چې دی په ډبره باندې ویشتو په تیږه باندې ویشتو په تیږه باندې چې ویشتو نو د هغه د سر مبارک نه چې دی که نه وینې تلې شولې وینې ته نه روانې شو همداسې چې دی که نه کور ته لاړو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دی که نه په عوض د دې چې دته څه ووایي یا مثلا د ده مخالفت وکړي هغه کار یې ونه کړی خپل کور ته لاړو بس خلاص کور ته لاړو او ډېر زیات خفه ډېر زیات په تکلیف او ډېر زیات د خفګان نه ډک دا ډېر بد حالت دی چې یو سړی د ځان نه دفاع نشي کولی یو ځان نه سړی دفاع نشي کولی او یو څوک مطلب دون اندازې ته ظلم ورسره کوي دون اندازې ته تیری ورسره کوي دا اسانه خبره نه ده کله چې حمزه رضی الله تعالی عنه د ښکار نه راغله لویه کیسه ده نو دلته ورته یوې ښځې چې دا خبر ورکړي ورته ویل چې تا د رسول خو ابوجهل دغسې وضعیت وکړي هغه ته نو ډېره زیاته غوسه ورغله سره دی چې مسلمان نه و غوسه ورته ورغله او خپل غشی او لیندۍ چې ده که نه دی یې واخیسته ابوجهل چېرته موجود هلته ورغی او په دې سر باندې یې وویلو سر یې ورباندې مات کړې وینې ته نه روانې شولې او انتقام یې ترې واخیستو ورته وویلې چې زه خپله مسلمان شوی یم بس هېڅ تر هغه کلمه یې وویلې الله تعالی جل جلاله دې هم مسلمان کړي یعنې د ابوجهل هغه بد عمل
چې د کوپر د ګټې لپاره کولو هغه د کوپر په تاوان باندې تمام شو. حمزه رضی الله تعالی مسلمان شو. نو 15 درس کې وګدا کیسه په دې باره کې چې څه تکلم شوی څه خبرې شوی الته چې ابو جهل څه خبره کړې د چې کړې د مشرانو چې کړې دي هغه ټول په 15 درس کې موږ بیان کړی دي. 16 درس کې مسلمانانو د عمر رضی الله تعالی عنہ مسلمانی و هغه لویه کیسه ده الحمدلله ټول مسلمانانو ته معلومات ده چې هغه د اوخي باره کې او د خور باره کې ورته په لاره کې ویل شوی چې دوی مسلمان شوي بیا چې لویه کیسه ده بالکل او الله تعالی جل جلاله چې دا کنه بیا دته ایمان نصیب کړي مسلمان شو. دا دواړه چې کله مسلمانان شو نو د مسلمانانو په وضعیت کې ډیر زیات تغییر راغی. کوم کارونه چې مخکې دوی نشو کولای کومې خبرې چې نشو کولای عبادت چې نشو کولای هغه ټول چې د پخکار ډول باندې اجرا کړل شو. د قران کریم تلاوت پخکار باندې وکړل شو. مونږ چې د پخکار باندې وکړل شو او د کافرانو سره تکالم خبرې او یا مثلا یو څه لنډه مقابله داسې مقابله چې جنگي مقابله ځکه په مکی ژوند کې چې د جنگ اجازه نه و نو هغه هم کولی شوه نو هغه دوی وکړه. او په 18 درس کې چې د مسلمانانو مونږ د عمر رضی الله تعالی مبارک یو څه خبرې کړې دي. عمر ځکه عمر رضی الله تعالی چې دا کنه ډېر لوی سړی تیر شوی دی ډېر اوچت سړی تیر شوی دی ځکه عمر د عایشه رضی الله تعالی عنها چې دا کنه هغه وی تاسې وی په مجلس کې چې دا عمر یادوي وی عمر چې کله یاد شي عمر چې کله یاد شي وی الله یادېږي. عمر رضی الله عنه چې کله یاد شي الله یادېږي. عمر رضی الله عنه ډېر لوی دی. عمر بن انسان د پیغمبرانو نو وروسته خو د ابوبکر نه وروسته رضی الله تعالی عنهما دغه نه وروسته زموږ په مخ بل انسان نه پیدا شوی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وی که چېرته د ما نه وروسته پیغمبر وی نو عمر بن الخطاب چې دی کنه هغه به پیغمبر وی. نو هغې باره کې معلومات وړاندې کړي که چا شوق یا شیف کې چې دی کنه درس مکمل ډول موجود دی نو هغې ته چې دی کنه بیا رجوع کولی شي. اته شپېتم درس کې مسلمانانو چې کله کافران پوه شو د مکې مشرکان او د کافرانو لوی سرداران او مشران ملکان دا چې کله پوه شو چې د مسلمانانو مخنیوی او سخت دی د مسلمانانو سره مقابله دا اسانه کار نه دی نو خپل منځ کې مشوره وکړله چې ښه دا نه ده چې د پیغمبر سره موږ خبره وکړو د پیغمبر سره به خبره وکړو که چېرته تفاهم راشي نو دغه تفاهم یا کمپرومایز چې دی کنه سازش دا به پیدا وکړي د لانجون او جګړو چې دی کنه دې نه به سره خلاص شو. دې ته چې دی کنه یو مشر عتبه لوی کافر و هغه ورته وټاکلو ورته ویل چې ته ورشه د سره خبره وکړه نو هغه راغی د پیغمبر سلام ډېر زیات صفت وکړه ډېر زیات صفت دی هغه وکړه او ورته ویل چې یاره ته که مثلا د موږ غوښتنې ومنې نو چې کله د خبرې ختم شوې پیغمبر علیه السلام ورته وویلې چې ته خبرې ختم شوې ورته ځکه د خبرو خو دا اصول دي یو نفر چې خبره کوي یو نفر بل به په خبره کې نه ورلویږي دا د خبرو آداب دي په ټولنه کې الحمدلله ټول موږ تاسې ورباندې پوهېږو او د همدغې مراعات هم کوو. نو بیا چې دا خبرې ختم شي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورنه پوښتنه وکړله چې تا خبرې ختم شي هغه ورته وویل ما خبرې ختم شي. نو د سمدستي د فصلت صورت چې دی کنه دې څو آیاتونه چې دي کنه مبارک آیاتونه دی شروع کړه هغه یې ولوسته نو دا چې ولوسته نو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویلې چې ته او دا یعنی مطلب دا دی چې اوس ته دې قرآن کریم سره د دې آیاتونو سره خپله ځان مخکې څه جواب وایي دې کې ما ته الله تعالی جل جلاله چې دی کنه رسالت سپارلی رسالت او زه چې دی کنه دغه رسالت به مطلب سر ته رسومه ما خو چاره نشته بالکل زه څه وکړم. هلته پکې یو د عذاب آیات هم راغی د عذاب آیات چې راغی دا راجګ شو د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم خولې مبارکې ته لاس ونیو چې بس نور مه ځه وړاندې وډار شو چې عذاب الله تعالی جل جلاله په موږ باندې نازل نه کړي. نو هغه سازش چې دی ونه کړی شو د سیرت علما دې موږ وی دغه سازش نه کول او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځواب د لوی کافر ته چې عتبه نومېدو وی دا یوازې د پیغمبر د خوا نه نه دا د امت د خوا نه هم دی یعنی مطلب دا دی چې تر قیامته پورې چې د امت موجود وي داسې سازشونه چې دي که نه د بل چا سره نه کوي او خپل اسلامي دعوت ته چې دی په اصولي شکل باندې دوی به دوام ورکوي مخې ته به ځي او الحمدلله همدغه کار روان دی. په 9 شپېتم درس کې
مونږ ویلي وو چې قریشو چې دی که نه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه څه مادي او معنوي غوښتنې وکړي. نو د هغې غوښتنو نه یو څه چې دي که نه هغه دا دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله، ورته ویل چې مونږ تا نه چې څه غوښتي وو که هغه نه کوې نو فإنک قد علمت انه ليس من الناس احد ازيق بلدا. ته په دې باندې پوهېږي چې په دې منطقه کې د موږ نه زیات تنګ څوک نشته. منطقه ډېره زیاته تنګه ده، دا منطقه تنګه ده. ولا اقل ماء، او بل اوبه ډېرې زیاتې کمې دي، اوبه ډېرې زیاتې کمې دي. ولا اشد عیشا منا، او بل ژوند د موږ چې دی که نه ډېر سخت دی، ډېر خراب دی. فسل لنا ربک الذي بعثك بما بعثك، هغه رب ته چې دی ته سوال وکړه چې ته د پیغمبر په صفت باندې رالیږلی، هغه ته سوال وکړه. فلیسیر عنا هذه الجبال، چې دا غرونه دې موږ نه لرې کړي، دې غرونو په موږ باندې دلته دا ځای چې دی تنګ کړی دی. قد ضیقت علینا، موږ باندې تنګي راوستې ده. ولیبسط لنا بلادنا، موږ دا وطن چې دی که نه دا دې پراخه کړي، دا غرونه به لرې شي، دا وطن به پراخه شي. او همدغه چینې راته پیدا که، چینې لکه څنګه چې په شام کې چینې دي، اوبه دي، په عراق کې چې دي، هغسې اوبه ته پیدا که. موږ ته دا کار بیا وکړه. دی ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته زه دې لپاره نه یم رالېږل شوی، ما وظیفه دا نه ده، زه د دې والا نه یم چې تاسو ته به زه دا کارونه کوم. زه الله تعالی جل جلاله چې دی د دې لپاره رالېږلی یم چې زه د الله هغه رسالت چې ما ته سپارلی، کتاب یې ما ته سپارلی، چې هغه زه د الله جل جلاله پیغام د مسلمانانو ته ورسوم. او اویایم درس کې چې دا بېهوده نور سوالونه وو، د هغوی جوابونه پکې راغلي دي، د هغوی جوابونه دي هغه سر ته رسول شوي دي. او یو اویا درس کې چې دی که نه د همدغه بېهوده سوالونو نه یو سوال دا و چې پرښته به دا شي تا تصدیق باید وکړي، که هغې تصدیق وکړي موږ به مې تا تصدیق وکړو. مړي درته ژوندي که، مړي موږ ته ژوندي که. او په مړو کې بیا قصی ابن کلاب ژوندی که چې هغه دې تاسې تصدیق وکړي، هغه چې تصدیق وکړي بیا به د هغې نه وروسته موږ هم تصدیق وکړو. دا سوالونه وو. دوه اویا درس کې چې دی موږ ویلي وو چې که یو سړی دا سوال وکړي چې ولې دا خبرې نه منلې، نو د هغې جواب ویل شوی او د دې لپاره دا د هغوی د غوښتنې نه منل کېدې. که چېرته دا کار شوی وی نو بیا او دوی منلی نه وی، ایمان یې نه وی راوړی، الله تعالی جل جلاله په دوی باندې بېخ ایستونکي عذاب رالیږلو، ټول یې ختمول. نو د هغې د نه ختمولو لپاره الله جل جلاله دوی د غوښتنې چې دي که نه دا رد کړې. درې اویا درس کې چې دی که نه موږ ویلي وو انشقاق القمر، د سپوږمۍ دوه ټوټې کېدل چې نیمه په یو غره باندې واقع شوه او نیمه په بل غره باندې، هغه بیان شوی وه. او څلور اویا درس کې یوه ډېره مهمه خبره او ډېر اوږد درس و، ډېر مهم درس و، حصار شعب چې هغه کنډو کې شعب په عربي کې کنډو ته وي یا ناو، چې کنډو یا ناو کې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ټوله کورنۍ چې د پورې مربوط کسانو چې هغه بندیانو 3 کالو پورې هلته چې هغوی به واښه خواړه، واښه څرمنې به یې خوړلې یا نور شیان به یې خوړل او دوی ورته خوراکي مواد نه پرېښول. لویې کیسې دي بالکل، دې کې سختې دردونکې او زړه ماتونکې کیسې دي، هغې کې دوی بندیانو هغه بیان پکې شوی و. 15 او 6 درس کې عام الحزن باره کې مونږ خبره کړې وه، د غم والا کال چې ابو طالب پکې مړ شو او خدیجه رضی الله تعالی عنها دا پکې مړه شوله. او عام الحزن چې دی که نه مورخین ورته ویلي، پیغمبر اسلام د داسې روایت بیخي نه دی راغلی چې هغه ورته عام الحزن د غم والا کال ویلی، خو بعضې مورخین ورباندې دا نوم ایښی دی او مسې دا نوم چې دی که نه روان دی تر اوسه پورې چې دی که نه جاري دی. او واویا درس کې چې دی که نه واویا درس کې د ابو طالب د وفات نه وروسته چې د موږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم باندې کوم تکالیف راتله هغه چې دی که نه بیان شوي دي عین تر دې پورې چې هغې کافرانو هېڅ ډول د بېادبۍ نه به لاس نه اخیستو او د بېادبۍ نه به یې کار اخیستو. بالکل پیغمبر علیه السلام ته به یې تکلیف ورکوو تر دې پورې چې یوه ورځ پیغمبر علیه السلام باندې یو احمق، یو سفیه، یو کمکل سړي خاورې په سر باندې ودوړولې. پیغمبر علیه السلام ورته هېڅ ونه ویلې، ځان نه یې دفاع بیخي ونه کړه تر دې پورې چې کور ته ننوتو. کور ته چې ننوتو نو روایاتو کې راغلي فقامت الیه احدى بناته، یوه لوري چې دی که نه راجیګه شوله، فجعلت تغسل عنه التراب، نو هغه خاورې چې دی که نه د پیغمبر اسلام نه مینځلې وهي تبکي، او لوري چې دی ژړل. دا اسانه خبره نه ده، ډېره زیاته سخته خبره ده مسلمانانو. لوري چې دی ژړل او ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یقول، پیغمبر اسلام به ورته ویل چې لا تبکي یا بنیتو، ای لور ګکۍ ژاړه مه ته، فإن الله
مانع اباکه اتا پلار چې دی کنه الله ساتي، الله یې ساتي، ته ورخطا کېږه ما. لؤلؤ المکنون 402 صفحه اول جلد، ابن هشام 10 صفحه دویم جلد. اتاوی درس کې چې دی کنه او نهاوی دواړو کې موږ د طایف د سفر په باره کې خبره کړې وه. اتاوی او نهاوی دواړه د طایف د سفر په باره کې هم خبره کړې وه، او سفر چې دی نه دی ختم شوی. په یو اتیا درس کې به انشاءالله مسلمانانو د همغه درس هغه پاتې برخه چې عداس پکې مسلمان شو، عداس او غلام هغه پکې مسلمان چې د هغې نه به یو اتایم درس تاسې په حضور کې انشاءالله وړاندې کړو. تر هغې وخته پورې زه تاسې ته د رادیو او د تلویزیون ټولو کارکوونکو ته، د افغانستان ټول مظلوم ولس ته او ټول اسلامي امت ته د الله تعالی جل جلاله د دنیا او آخرت کامیابي غواړم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.